بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ روغ به یاست. تیر درسونه به مو په خیر سره ویلي وي. راځو نن د 11 ټولګي د پښتو څخه یو مهم درس چې هغه په افغانستان کې د مطبوعاتو لنډ بهیر نومیږي دا درس سره وایو. دغه درس موږ تاسې د دوو موخو یا دوو اهدافو دپاره وایو. لومړی موخه مو دا ده چې د مطبوعاتو او رسنیو ارزښت څه دی په ټولنه کې. دوهمه موخه یا دوهم هدف مو دا دی چې په افغانستان کې مطبوعات له کوم وخت څخه راپیل شوي دي، یعنې تاریخچه یې څه ده، د کوم وخت څخه دغه بهیر را شروع شوی دی او تر اوسه پورې په کوم حالت کې دي، کوم پړاوونه یې درلودلي دي او اوس په کوم حال کې دي. تاسې پوهیږئ چې د رسنۍ د اړیکو او ارتباطاتو یو ډول دی او څومره چې په یو هیواد کې دغه د اړیکو ارتباطاتو ډول علمي په اصطلاح با نظمه او منظم وي، هغومره هغه ټولنې پرمختللي وي او د ولس د ملت د روحیو په اصطلاح د دوی د ذهنونو د تنویرولو په برخه کې چې رسنۍ کوم رول لري، بل په اصطلاح ارګان یا بل بنسټ دومره رول نه لري او حتی د دغه خپل ارزښت او د دغه خپل اهمیت له مخې بیخي د یو دولت څلرمه قوه بلل کیږي. تاسې پوهیږئ چې یو دولت درې مهمې قوې لري، یوه یې مقننه قوه ده، بله اجرایه قوه ده او بله قضاییه قوه ده. مقننه قوه یې هغه قوه ده چې هغه قانون جوړوي، اجرایه قوه یې هغه قوه ده چې هغه اجرات کوي او قضاییه قوه یې هغه قوه ده چې هغه قضاوت کوي. زه نور تشریح نه ورکوم ځکه چې د موضوع څه موضوع رسنۍ د دغه دولت څلرمه قوه یا څلرم رکن بلل کیږي او دا ځکه بلل کیږي چې د هغه دولت د تبلیغ دپاره، د هغه دولت د خپلو فعالیتونو د نشرولو دپاره بیرته رسنیو ته ضرورت لري. نو موږ تاسې رسنۍ تقریبا 4 ډوله لرو. یو ډول ته چاپي ډول وایو، دا هغه ډول دی چې د اخبارو مجلې په شکل باندې چاپیږي. بل ډول یې غږیز لرو. غږیز هغه ډول دی چې هغه د صوت د لارې یا په اصطلاح د راډیو د څپو د لارې اوریدل کیږي. دریم ډول یې انځوریز ډول دی یا تصویري ډول دی. دا هغه ډول دی چې د انځور یا تصویر یا د په اصطلاح د ویډیو په خپرولو سره نشریږي، چې تلویزیون موږ تاسې ښه نمونه یادولی سو. او څلورم ډول یې چې په وروستیو کې په اصطلاح تاسیس سو یا جوړ سو یا په اصطلاح ور اضافه سو، هغه انټرنیټي ډول دی چې په هغه کې تقریبا بیلابیل ډولونه همدغه چې موږ تاسې وویله چاپي، غږیز، انځوریز دغه ټول تشکیلوي. راځو دغه د مطبوعاتو لنډ بهیر چې زموږ تاسې د نن ورځې درس دی پر دې باندې د هغه وخت څخه چې شروع شوی دی بیا تر اوسه پورې لنډه کتنه کوو. لومړی موږ تاسې وایو چې د مطبوعاتو بهیر د امیر شیر علي خان د دورې څخه را شروع کوو او دا ځکه را شروع کوو چې موږ تاسې ویل امیر شیر علي خان په تاریخ کې 2 ځله پاچاهي کړې ده. لومړی ځل پاچاهي یو څه په اصطلاح په جنجالونو کورني اړو دوړ کې تېره شوې ده او ډېره لنډه ده، او دوهم ځل پاچاهي یو څه اوږده ده چې هغه په اصطلاح د اصلاحاتو یا په اصطلاح د ترقۍ خواته وراوښتی دی یا په اصطلاح پام وراوښتلی دی. نو د په دغه وختو کې 3 جریدې، یوه د مصطفاوي، یوه د مرتضاوي او یوه د شمس النهار په نامه باندې د هندوستانه څخه راوړلې او دلته چاپ وکاوه. د دغو 3 جریدو راتګ زموږ ستاسې په هیواد کې یا په اصطلاح په افغانستان کې د مطبوعاتو او رسنیو پیل دی. دغه مطبعې وې چې لومړی ځل په دغه مطبوعو باندې د کتابونو ترڅنګ یا په اصطلاح د دولتي اسنادو، په اصطلاح د دولتي مکتوبونو ترڅنګ ځینې په اصطلاح جریدې یا اونیزې هم شروع شولې. په دې کې تر ټولو مهمه جریده د شمس النهار جریده وه چې هغه د امیر شیر علي خان په 2مه پاچاهي کې تاسیس وه او زموږ ستاسې د مطبوعاتو په تاریخ کې لومړنۍ معلومه جریده ده چې په افغانستان کې خپریږي، یعنې د مطبوعاتو شروع مو د همدغه شمس النهار جریدې څخه را شروع شوی. دا په لومړي سر کې اونیزه وه، بیا 15 میاشتنۍ ته واوښتل او تر 40 اضافه ګڼې یې نه دي چاپ شوي. تر دې وروسته بیا بله دوره موږ تاسې سراجیه دوره لرو چې هغه د امیر حبیب الله خان دوره ده چې په اصطلاح په سراج باندې مشهوره دی او په دې دوره کې تر ټولو مهم
څه چې تاسیس شوي دي یا په اصطلاح د مطبوعاتو په برخه کې خپاره شوي دي هغه سراج الاخبار دی چې په افغانستان کې د لومړي معلوم یا په اصطلاح تثبیت شوي اخبار په توګه باندې موږ تاسې یادوو. دا اخبار لومړی ځل د سراج الاخبار افغانستان په نامه د مولوي عبدالرؤف خاکي کندهاري په مدیریت یا په اصطلاح په توسط یا په هڅو چې دی د لومړي مشروطیت غورځنګ یو مخکښ او فعال غړی و د هغه په توسط باندې راپیل سو تقریبا د 1215 هجري شمسي کال په شاوخوا کې. خو کله چې لومړۍ ګڼه چاپ سوله همدغه لومړۍ ګڼه چې انګریزانو کله ولیدله نو د هغه سره مخالفت ښکاره کړ او بیا یې امیر حبیب الله خان ته وویله د هغه په توسط یې دغه ګڼه بنده کړه. تر دغه لومړۍ ګڼې بیا د اخبار نه دی چاپ سوی خو بیا تر دې تقریبا 6 کاله یا 15 کاله وروسته د دوهم ځل لپاره د سراج الاخبار افغانیه په نوم په 1290 هجري شمسي کال کې شاوخوا کې د تلې پر 14مه د علامه محمود طرزي په مدیریت باندې راپیل سو چې دا د هغه سراج الاخبار افغانستان په دوام یا په سلسله باندې اخبار و چې بیا تقریبا 8 کاله یا 8 کاله وچلېدی او بیا یې د ازادۍ تر اخیستلو وخت پورې دوام وکړ. دا زموږ ستاسې د مطبوعاتو په تاریخ کې لومړنی اخبار دی چې خپریږي. یعنې که چا پوښتنه درڅه وکړه چې په افغانستان کې لومړنۍ جریده څه نومېدل تاسې ورته ووایاست چې شمس النهار جریده نومېدله چې د امیر شېر علي خان د پاچاهۍ په دوهمه دوره کې تاسیس شوه یا رامنځته شوه. او که یې پوښتنه درڅه وکړه چې په افغانستان کې لومړی اخبار څه نومېدی تاسې به ورته ووایاست چې په افغانستان کې لومړی اخبار د سراج الاخبار په نامه باندې یادېدی. تر دې وروسته موږ تاسې بله دوره د امیر امان الله خان دوره لرو چې هغه د مطبوعاتو له اړخه په اصطلاح غني دوره ده، پیاوړې دوره ده. په دې دوره کې هم په مطبوعاتو کې ډېر مهم کارونه شوي دي چې تر ټولو مهم یې امان افغان و چې دا د ده د ازادۍ څخه وروسته دستي په 1298 کې تاسیس سو او لومړنی مدیر یا په اصطلاح مسؤل عبدالهادي داوي نومېدی. تر دې وروسته د افغان په نامه باندې په 1299 کې بل اخبار تاسیس شو چې دا لومړنی اخبار چې په افغانستان کې هر ورځه چاپېدی. تر دې مخکې که تاسې وګورئ ځینې اخبارونه موږ تاسو لرو چې په هفته کې یو ځل یا 2 ځله چاپېږي او دا د دغه ورځپاڼې په واقعي معنا یعنې ورځپاڼه هره ورځ خپرېدی چې دا په افغانستان کې لومړنی همدغسې اخبار او دا د محمد جعفر کندهاري په مسؤل مدیریت باندې په 1299 کې تاسیس. تر هغه وروسته ابلاغ په 1300 کې تاسیس شو چې د میرزا محمد اکبر په مدیریت باندې خپرونې کولې. تر هغه وروسته اصلاح په 1300 کې تاسیس شو. همدارنګه اتحاد مشرقي په 1299 کې په ننګرهار کې تاسیس شو چې تر اوسه پورې خپرېږي او بیا په کندهار کې طلوع افغان د مولوي صالح محمد کندهاري په مدیریت باندې تاسیس شو چې تر اوسه پورې خپرېږي. همدارنګه ارشاد النسوان په 1299 کې د ښځو په برخه کې په اصطلاح یوازې خپرونې کولې چې د محمود طرزي د میرمنې په مدیریت باندې تاسیس شو او حقیقت اخبار چې په همدغه دوره کې تاسیس شو. د دې ترڅنګ ځینې نورې په اصطلاح چاپي خپرونې هم د امان الله خان په دوره کې تاسیس ولې چې ځینې په ولایاتو کې وي او ځینې په کابل کې وي. د دې ترڅنګ لومړنۍ په اصطلاح غیر دولتي یا خپلواکه ورځپاڼه یا اخبار چې و هغه انیس و چې په 1306 کې تاسیس شو او دا د غلام الدین انیس په مدیریت باندې خپور شو چې دا د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې لومړنۍ په اصطلاح خپلواک یا غیر دولتي بنسټ دی چې تاسیس چې بیا تر دې وروسته نورې په اصطلاح برخې هم درلودلې دي خو شروع یې د همدغه انیس څخه سوې. تر دې وروسته بیا بله دوره موږ تاسې شاهي دوره لرو چې هغه د 1308 څخه یعنې د نادر خان څخه شروع او بیا تر 1359 پورې دوام کوي. یعنې تقریبا د درو پاچایانو نادر خان، ظاهر خان او داود خان د پاچاهۍ دورې په اصطلاح د مطبوعاتو دورې په بر کې نیسي. البته یوه د یادونې خبره چې ستا هغه دا ده چې تر دې مخکې موږ تاسې تقریبا 7 یا 8 میاشتې یوه لنډه دوره لرو چې هغه د حبیب الله کلکاني یا د سکاو د زوی یوه توره دوره ده. په هغه دوره کې همدغه ځینې چاپي خپرونو دوام کړی دي، د ځینو بیا نومونه اوښتي دي، مثلا لکه طلوع افغان
په محید الاسلام اوښتي دي یا د ځینو نورو نومونه اوښتي دي، خو هغه یو ډېره لنډه دوره وه چې په اصطلاح ځینې تغیرات پکښې راغلي دي. په دې شاهي دوره کې هم ډېر اخبارونه چاپي خپرونې تاسیس شوي دي، نه یوازې دولتي بلکې شخصي هم. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دغه دوره کې موږ تاسې په 1318 کې لومړی ځل د راډیو تاسیس لرو چې په افغانستان کې اول د واره په کابل راډیو باندې مشهوره شوه او بیا وروسته د افغانستان راډیو او بیا په ملي راډیو باندې مشهوره شوه او تر اوسه پورې هم خپرونې لري. په 1318 کې تاسیس شوه. د دې ترڅنګ په 1319 کې د باختر اژانس هم تاسیس شو چې هغه د دې دپاره په کابل کې تاسیس شو چې د ولایت څخه به خبرونه راټولول او بیا به دا خبرونه یو ځای کول او بیا به رادیو ته ورکول او رادیو به دا په اصطلاح نشروله. او همدارنګه د ملي ټلویزیون د تاسیس خبره وه چې په 1350 کې تاسیس شو. د دې ترڅنګ خورا ډېرې چاپي خپرونې هم په دغه دوره کې تاسیس شوي دي چې هغه اتفاق اسلام، پروان، بیدار، اتحاد، وړانګه، ستوری، بدخشان، نیمروز، هلمند، سنایی، کندوز او ځینې نور یا کابل ټایمز ځینې نورې خپرونې دي چې په دغه وختو کې تاسیس شوي دي. همدارنګه د دې ترڅنګ د انګار، ولس او افغان خپرونې هم دي چې هغه بیا غیر دولتي یا په اصطلاح خپلواکي خپرونې وي چې هغه هم خپرېدلې او تاسیس کېدلې. او په دغه دوره کې موږ تاسې ګورو چې د 1343 اساسي قانون کې د مطبوعاتو ته په اصطلاح په د ازادۍ برخه ورکول شوله او د دیموکراسۍ یا په اصطلاح د ولسواکۍ شروع د همدغه کال څخه شوه چې بیا په دغه تقریبا 10 کلنه دوره کې بیخي ډېرې چاپي خپرونې چې اکثره غیر دولتي وې هغه تاسیس شولې او بیا تر هغه وخته پورې چې د سردار داود خان جمهوریت راتلی تر هغه وخته پورې دوام کوو. یعنې په یوه حساب دلته بیخي د 10 په شاوخوا کې چاپي خپرونې وې چې په کابل کې خپرېدلې چې دولتي او په اصطلاح خصوصي دواړه وې. تر دې وروسته بیا موږ تاسې په دغه مابینځ کې ځینې نورې دورې هم لرو چې د خلقیانو دوره ده، تر هغه وروسته د کورنۍ جنګونو دوره ده او بیا د طالبانو اوله دوره ده چې دا اکثره خپرونې لکه دا موږ تاسو چې وویله چې په کومو کلو کې شروع شوي دي اکثره یې دوام کوي او حتی تر اوسه پورې دوام لري او ځینې بیا په دا مابینځو کې تاسیس شوي دي او بیا بیرته له منځه تللي دي چې د هغو شمېر بیخي ډېر دی. د ځینو نومونه ستاسې په کتاب کې راغلي دي او د ټولو نومونه موږ تاسې نه په رسېږو ټوله نه شو ویلی. د دې څخه بیا وروسته موږ تاسې نوې دوره لرو چې هغه په 1380 کې شروع کیږي او بیا تر اوسه پورې دوام کوي. دا نو په اصطلاح د مطبوعاتو په تاریخ کې یوې نوې دوره ده، یو د تنویر و تجدد دوره ده چې نه یوازې چاپي خپرونې، نه یوازې غږیزې خپرونې، نه یوازې انځوریزې خپرونې، نه یوازې انټرنیټي، یعنې ټولې برخې په اصطلاح فعاله کیږي، ورسره خپریږي، دوام کوي او د مطبوعاتو په دغه لنډ بهیر کې یو لوی تحول راځي. او په یو حساب کې په 1390 شاوخوا کې یو سروې شوې وه چې د هغه سروې په حساب تقریبا د 500 په شاوخوا کې چاپي وو، غږیزې وو، انځوریزې وو خپرونې په افغانستان کې وې او ټولو فعالیت کوه. یعنې دا د ټولو په نومونو باندې موږ تاسې نه رسېږو، خو چې دا هغه خپرونې دي چې ډېرې چاپي دي، څه یې په اصطلاح راډیویي دي او لږې انځوریزې دي چې د 1380 څخه وروسته تاسیس شوي دي او حتی تر اوسه پورې هم اکثره دوام لري. نو د نن ورځې د درس لنډه خلاصه که درته ووایم، موږ تاسې مطبوعات یا رسنۍ یا په اصطلاح چې په انګلیسي کې ورته وایي میډیا، هغه مو په لنډ ډول وپېژندل، معرفي مو کړله چې په ټولنه کې څه ارزښت لري. په ټولنه کې د اړیکو، د معلوماتو د نشرولو، د تبلیغاتو په برخه کې ډېر ارزښت لري. او د دې ترڅنګ دولت هم د خپل په اصطلاح درېګونو قواو سره په څنګ کې رسنۍ د څلرمې قوې په حیث کاروي تر څو د خپلو په اصطلاح فعالیتونو دپاره د تبلیغ دپاره آله کړي. بیا مو وویله چې 4 ډوله مطبوعاتي ډولونه موږ تاسې لرو چې هغه چاپي دي، غږیزې دي، انځوریزې دي او انټرنیټي دي. او بیا تر هغه وروسته مو د مطبوعاتو پیل د امیر شیر علي خان د 2مې واکمنۍ څخه راشروع کوي او بیا تر اوسه پورې لومړنۍ جریده شمس النهار، لومړنۍ اخبار سراج الاخبار، د افغانستان کې لومړنۍ راډیو 1318، په افغانستان کې لومړنۍ باختر اژانس 1319، په افغانستان کې لومړنۍ تلویزیون 1350. هغه مهم نکات وه چې تاسې باید در سره زده کړئ. نو
د دې دپاره چې د نن ورځې درس مو زده سوی وي، تاسې پر د نورو درسونو دپاره پر لوی الله سپارم. هیله ده چې درسونه در سره تعقیب کړي او د دې ترڅنګ زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړي. ډېره مننه.